یو وخت د منافق او یهودي منځ کې جنجال راغلی و. منافق دا کوشش کوي چې دغه جنجال د فیصله کولو دپاره کعب بن اشرف ته یوسي، ځکه کعب بن اشرف چې و هغه رشوتخور او مشرک انسان و. یهودي دا کوشش کوي چې دغه جنجال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یوسي، ځکه هغه نه رشوت اخلي او نه ملګرو ته ګوري، د چا چې حق کېږي د هغه په حق کې فیصله کوي. حال دا چې دواړه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته تشریف یووړ او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته خپل جنجال بیان کړ. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې جنجال فیصله د یهودي په حق کې وکړه، ځکه د یهودي حق کې دی. چې کله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه راووتله، منافق ورته وویل چې دا فیصله زه نه منم. رضا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ورسو. یهودي ورته وویل چې سمه ده. منافق دا کوشش کوي چې ګوند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل ملګري ته وګوري، یعنې ما ته وګوري، قسم دی مسلمان نه و په باطن کې، په ظاهر مسلمان و، اصل کې دی منافق و. نو چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته راغلل، ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم د یهودي په حق کې فیصله وکړه. نو بیا منافق ورته وویل چې دا فیصله زه نه منم. رضا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته منافق دا کوشش کوي او دا خیال ګوند حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خپل ملګري یعنې ما ته وګورو، قسم دی منافق و، خو یهودي ورسره ومنل. نو دواړه ولاړه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته دروازه ور وټکوله. کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دروازه خلاصه کړل او دوی دواړه ولیدل، دوی خپل جنجال ورته بیان کړ، خو یهودي ورته دا ورسره زیاته کړل چې دغه جنجال یو ځل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فیصله راوکړل زما په حق کې، بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه زما په حق کې فیصله وکړه، خو دی نه راسره مني. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې ډېر تیز انسان او ډېر شجاع انسان او ډېر کلک په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مین انسان، او هغه هیڅ وخت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فیصله نه ماتول او نه یې په بل چا ماتول. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وویل تاسې انتظار سئ زه بېرته راوځم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولاړې تورې راواخیسته، د تورې سره د باندې راووتې، یعنې بهر راووتې او پر منافق یې ګزار وکړ، سر یې غوټ جنې پرې کړ. او په دې وخت کې داسې ورته وویل څوک چې د الله او د الله د رسول فیصله نه مني، نو د عمر فاروق فیصله دا ده